بدعت په لغت کې هر هغه نوی کار ته ویل کیږي چې هغه مخکې مثال نه لري. یو نوی شی دی اوس یو چا جوړ کړي، پخوا نه دی جوړ سوی، دې ته په لغت کې بدعت وایي. او اصطلاح کې بدعت هغه نوی کار ته وایي چې د شرعي اصولو پر خلاف وي. دغسې بدعت مردود دی. پیغمبر اسلام صلی الله علیه وعلى آله وسلم په ګڼ شمېر حدیثونو کې د دغسې بدعت څخه منع کړي. د مثال په ډول یو حدیث شریف پیغمبر صلی الله علیه وعلى آله وسلم داسې فرمایلی: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. هذا مسلم شریف روایت. دی حدیث شریف کی بصراحت دا الفاظ راغلل: وكل بدعة ضلالة. هر بدعت گمراهی ده. بدعت په هم دغه معنا مراد دی چې ما یې مخکې تاسو ته تفسیر وکړ چې هغه په شرعي معنا سره بدعت دی. دغسې بدعت د امت د فقهاو په اتفاق مردود دی. دغسې بدعت په شریعت کې ځای نه لري. پدې کې د مسلمانانو څخه اختلاف نشته. دغه د اهل سنت والجماعت په نزد د بدعت تفسیر دی، او دغه د اهل سنت والجماعت په نزد د حدیث شریف معنا ده چې هر بدعت ضلالت دی، یعنی سیئه بدعت، هغه نوی کار چې هغه د دین د اصولو پر خلاف وي، هغه گمراهی ده. دا د اهل سنت والجماعت مسلک دی.